د تورخم په موضوع باندې لږې خبرې در سره کوم چې څنګه ولې په کوم علت باندې پاکستان همیش په افغانستان کې جګړې دپاره زمینه مساعدوي. لومړی علت خو دا ده چې موږ تازه له جګړې راوتلي. دویم علت دا ده چې موږ دربرده مزایل نه لرو. دریم علت هوایي ځواک موږ ټول تیکه تیکه او پرچه پرچه چا که موږ تاسو په خپله. څلورم علت د پاکستان سیاستونه دي. پاکستان له ټولې نړۍ سره غوږ جنګوي تر څو په افغانستان کې جګړې ته لار هواره کړي. ټاکو ټوکو کې د یعقوبي په مدرسې برید او د مولانا سمیع الحق صاحب شهید زوی شهید احمد الحق صاحب شهادت دا داسې وړوکې ضایع نه وه او پاکستان کې ټول خلک مسلحانه قیام ته راجګ سوي. نو دوی راجګ شول تورخم کې ټک او پوک او درز او غاب شروع کړ تر څو هلته د ملتونو توجه راوګرځوي. ګوره دغه د تورخم له جګړې مخکې موږ په همدې لګیا وو چې په یعقوبي مدرسې برید ولې وسو، چا وکړه، شواهد مو راټول کړه. بالاخره د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان ټولو خلکو رضاکار فوز کړی. فوز راجګ سو ټک ټک دلته یو څو ټکه وکړي توجه به نه اړوي. د تورخم د جګړې له غندلو سره د دوی مرستې تر څنګ باید مونږ په اکوړي کې یا پاکستان کې د علماو ترور او د هغوی په شهادت رسول دا له ذهنه ونباسو. دا ولې علتونه څه شی دي؟ لومړی خو پاکستان په اقتصادي لحاظ دومره پرېوتی ده چې نور د دې جوګه نه ده چې هغه خپل اقتصاد مخ ته ویسي. پاکستان که چیرته له خارج نه مال راوړي نو ډالرو ته ضرورت ده، باید ډالر ورکړي. دوی سره ډالر شته نه. که ډېر مال راوړي ډالر نور برځي، که مال نه راوړي هلته فکټریانې درېږي، کارخانې درېږي. هغوی د دې په خاطر نور نړۍ چې کوم ریفیوجیز دي پاکستانیان په نوره نړۍ کې هغه ته عمران خان ویلي چې پیسې مه رالیږئ، یو کال دوه کاله بیخي رالیږئ مه، که لیږئ م همالته کلدارې راخلئ رالیږئ. نو دا ټول هغه څه دي چې پاکستان غواړي چې په دغه رقم سره د نړیوالو توجه ځان ته راوړي چې زه خو له یو تهدید سره مخ یم. نن په بلوچستان کې، په سند کې، په خیبر پښتونخوا په ډېرو ځایونو کې چاودنې سوي، ټي ټي پي منظمه بریدونه کړي دي. نو له دې خوا نه جګړه شروع دوی کې پای ته هم دوی رسېد. دا ځل شروع کړله روزه ده، توکل په خدای. دا د اټک د روژې 15 تراو ته به زه ځان مارګلې ته ورسوم، ټول پښتون ولس ته به هماغلته تراویح ورکړم، انلاین تراویح کوو. که چا 8 کوو که چا 20 کوو هغه د هغوی خپل کار ده، موږ به پوره 20 کوو. نو زه به له هغه تراویح راسم، قصه به درته یو مخ صفر ته کړم. نه به هغه طرف پښتون ځورېږي، نه دې خوا، نه به څوک د لر چغې وهي، نه د بر، نه به څوک په پښتنو سیاست کوي، نه به په لر او بر، نه به فرضي کرښې کوي، نه به سیاستونه د دغه منطقې به ختم سي. سټینډ همالته به بیرغ ورته ودرو، کیسه به خلاصه کړو. دا څه معنی؟ ټکه 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 ټکه. دغه اگر مگر نه نور باید ځان وباسو. او په الله قسم درته کوم چې که یو ظلم دا واسکټ او پوستین چپه واغوسته بیا دغه شی مو په مخ کې د مجبوره ده د سرطان دانه بله مخې لرې کوو. بله لار نه لري. که کومه بله لار لري هغه تاسو راته ووایئ چې بله لار یې کومه ده. همدغه یو لار پاتې ده چې بس فینش پیوریال لا خیر بکو، ایسته به په دې د اټک په پل باندې دسترخوان هوار کو. د لر خلک دیم پکې د اختر روژه ماته کړي، د غلامۍ روژه دې ماته کړي، د مزدورۍ دې ماته کړي، د سرکوزۍ دې ماته کړي، د جاسوسۍ دې ماته کړي. بس همالته به د شیدو چای درته برابر کم، زه به تر اختره پورې د فارم شیدې نه خرڅوم، تاسو ته به یې ذخیره کم، ایسته به د اختر د چای به درته په اټک باندې برابر کم. اسم تورو چای په سمرۍ پوس یو 50-60 بوجې تورې چای به هم پیدا کم، بس ایسته به ډنپتي درته جوړه کم. نور دا د غلامۍ زنځیرونه لرې کوي. وژل کېږئ خو هسې هم پرون یې سمیع الحق شهید کړه، بیا انوار الحق شهید کړه، بیا د پاکستان علما شهیدان کړه، بیا پسې منظور هی و منظور هو دا کیسې دې نه تېر سئ، ټول ټوپکو ته لاس کوي. دا د غلامۍ زنځیر ایسته خطا کوي، یو دم د فوز په خلاف ودرېږئ. مونږ به له دې خوا درته په اشار سو، تاسو یې له دې بلې خوا شروع کړئ، بل به یې له دې بلې خوا شروع کړي. ټي ټي پي والا د یو پکې ولیځتي خبره خلاصه. د پاکستان هم به باو راته جوړ کړی، اله پاکستان دا والا چې شي دا پاکستان ایټم بم یې اوبو وړی ده، IMF نه دی قرضداره ده، اقتصاد له صفر ضرب ده، نور دی چې شي لري. انډرسټینډ؟ هېڅ شی هم نه لري. څه څه لیپټاپ دی ذکر جوړ چارج تا پکې زه توکل په الله کې انشاءالله، کنې دې ما په جمیل جوړ کړ. پوه شولې؟
د دغه کیسو نه به م ذاتي خلاص کړو. دا په خدای که ماته خوند راکوي لکه حمید خراساني یا بل اله د تورخم په طرف، اله د پلاني په طرف، ورونه طرف ذاتي یو دم پې یا الله خیر کوي داسې ترې شل کوي، بل خبیث راجګېږي وایي دلته خو ایپسي والا دي. اوس سړی خو دغه ایپسي والا په موږ ډازې کوي، که ایپسي والا یې که جیپسي والا یې که پیپسي والا یې بس داسې سرونه یې پې باندې ریبئ ایسته په دغه مارګله کې د دغه غلامانو له سرونو نه یو دیوال جوړ کړئ. په والله که د کوزې پښتونخوا یا د کوزې خاورې نیول دغسې وي لکه غړپ د نسوار، څه معنا لري؟ دا دي څوک؟ دا دي څوک؟ ذاتي به ایسته هغه د موږ پتلون کلي تښتېدلو نه خلاص شو چې پاکستان کته او پاکستان پورته. او زه په دې یقیني یم چې حسیب ځواک او دا قرار او ټرار او پرار دا ټول راځي، دا ټول راځي دي ظالم بچان. را به سي عبدالله جنګ ته به راسي؟ څنګه؟ نه مونږ هم داسې د رښتیا ورغلي مونږ هم نه مې د کاټ کړی. نو د ډوزن زامنو تاسو هم بیا راځئ که نه، هلته هغه کې پراته اروپا کې راځئ، تاسو هم پرې راځئ. نو غره ته مه ولئ، قسم خدای راځئ چې پرې ورحکو. منظور پښتون ده و منظور پلانی ده و باچا خانی ده و اسمان خانی ده. چی شي باچا خانی؟ چی شي م کړي دي؟ دا باچا خانی ده چې زه په تورخم کې په فرضي کرښه د پنجاب د ملیشو سره لاس او ګریوان یم او ته لار او بار چغې وهې بسم الله که خو غولقه خو راوباسه شوم دغسې یو شی خو وکړه. نه غولقه راباسې نه جنګ کې بس لر ده و بر ده و لر ده و هلته ملیشه ده. ښه زه به ځم اول به پاکستان پوجان نیسم، بیا به یې ګورم چې دا سنت سوی که نه، بیا به یې ګورم چې دې هګۍ یوه ده که دوه، بیا به پاس له هغه پوښتنه کوم چې ته پښتون یې که جوله یې، بیا به پوښتنه کوم چې ته د مانسرې یې که د چارسدې. سړی چې په هغه صف کې ولاړ ټیشم وله اواز ښه اواز ته دا اوس مې که دوه دانې در خوشې کړلې بیا به وایي چې نو او لږ به داسې په مخ کې ورسو هغه عمران خان به م ورته راخوسې کړو وسولې فقط یو دوه قدمه لاړ سې د اټک په جیل کې د هغه به م راولو ورکې که ذاتي په زندان کې وروسو دا د ګل خان زامن په خدای که خوشې کړي بس دوی دې د پرې د یجو دهشتګرد یې اسکه پیچې وردی خو دا وردي تې نه وباسه اسکه پیچې وردی ښه پوهېږم چې اسکه پیچې وردی وردی نکالو बंगालियों से तो सीख लो बंगालियों ने क्या किया इसका पतलूने शलवारे नहीं निकाला है तुम पख्तून बहादुर कौम इतना बेजमीर क्या आप समझता है कि उसका पीछे वर्दी फिर वर्दी निकालो डगाडग करो उसको गर्दनें काट लो अटक में इसके बेगैरत खोपड़ियों से दीवार बना दो कि हमारा इसका किस्सा टकाटक हो जाएगा वृक्ष